له یوې لویې پیښې وروسته د تیارسۍ حالت د پاکستان د بلوچستان ایالت کویټې او شاوخوا سیمو کې اوس د امنیتي ځواکونو ګزمې زیاتې شوي. د دغه هیواد امنیتي ځواکونه د بلوچستان په بولان کې د اورګاډي له بوږنونکې پیښې وروسته د تیارسۍ په حالت کې دي او عام خلک هم د ډار احساس کوي. ولسي وګړي او حکومتي مامورین وایي پر لویو لارو سفر له پخوا خوندي نه و، خو ویره لري چې اوس بلا پسې خطرناک شي. जैसे हम लोग सफ़र के निकलते हैं या सफरी जो हालात हैं जैसे रिसेंटली अभी کله چې سفر ته روانېږو تل نامطمئنه او ناخوندي وي. په لوی لارو سفر خطرناک دی. هغه بسونه چې موږ پکې ځو هره شیبه یې درولی شي. یو وخت مو ټرینونه د سفر لپاره امن بلل، خو له بده مرغه اوس دا هم خوندي نه دي. बदकिस्मती से ये वाक़या हुआ और इसमें हम लोग भी महफूज नहीं امن امان के हवाले से देखिए पूरे बलूचिस्तान में امن امان د بلوچستان ټوله صوبه اوس د قانون او نظم له پلوه له مخ پر خرابېدونکي حالت سره مخ ده. خوندي سفر ناممکن شوی او حالت د اندېښنې وړ دی. ان په کوټه کې هم خلک د امنیتي خطر له امله همیشه په ډار کې ژوند کوي. ادھر سے ادھر تک جانے میں آپ کو دشواری ہے سیکورٹی تھریٹس ہے. د بلوچستان په بولان کې پر جعفر ایکسپریس اورګاډي برید بلوچ بیلتون غوښتونکو یا بي ال اي وسلوالې ډلې وکړل چې له کویټې پېښور ته روانو. ویل شوي په دغه اورګاډي کې له 400 زیاتو کسانو سفر کوو چې ډېر شمېر کسان د وسلوالو له لوري برم ته شول. د پاکستان پوځ د چهارشنبې په شپه ناوخته وویل چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی تر 340 کسان آزاد کړل، خو د تلفاتو په هکله مختلف راپورټونه ورکول کیږي. پوځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې 21 د دوی په ټکو بې ګناه کسان د وسلوالو له لوري د عملیاتو د مخه وژل شوي او 4 سرتیري د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د دغه اعلامیې له مخې 33 یاغیان هم وژل شوي. د پاکستان د اورګاډي اداري او چارواکي هم ویل چې د پنجشنبې په سهار مچ ښارګوټي ته د پیښې له ځایه 25 جسدونه رسیدلی دي. د چارواکي چې د نوم نښولو په شرطي خبرې کولې د فرانسې خبري اژانس ته وویل وژل شوي 19 کسان د پوځي مسافرو په توګه پیژندل شوي چې همداشان یو پولیس او یو د اورګاډي د اداري چارواکي هم پکې شامل دي. 4 نور جسدونه لا نه دي پیژندل شوي. د وژل شویو کسانو د جنازې مراسم تیر ورځ په بلوچستان کې وشول. پر جعفر ایکسپریس اورګاډي د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوال برید ته پراخ غبرګونونه ښوول شوي. له څو لسیزو راهیسې بلوچ بیلتون غوښتونکي د پاکستان حکومت پر دې تورنوي چې د بلوچستان طبیعي زیرمې په ناعادلانه توګه ویشل کیږي. په بلوچستان ایالت کې چې له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري له اوږدې مودې راهیسې شورش روان دی، خو د پاکستان د امنیتي مطالعاتو څېړنې د خپلواک مرکز په حواله د ایالت له 2023 کال راهیسې د تاوتریخوالي د ډېرېدو شاهد دی.